ساده ګله اے ساده ګله اوزه کنه امیر ورسوږي ګوخري ما دا ساده ګل مرګري ما ویلاره ته نه خبرې که سر دې خاورې شه د واده دا مشوره ولا تا ورکړې ده خدای شته شوم د ورکړه وګوره راشي خو لکه خپه کېږه ما که نه که ستا داسې ژبه یې که نه نو کېدای شي چې دا کور په تا روان شي زما څه کار چې زه بوله مشوره غلطه ورکوم ساده ګل څه شو یم ساده ګل خو کار وترې خو سپکو ته زما په دې کوڅه کې تاسو څه کوئ چې جمعه په چهارشنبه را روان یې زما ګوره خو زما اوس ډېر ضروري کار و ته ولې موږ داسې غلط ګڼې موږ هغه والا خلک خو نه خو درانه خلک یو اما ترې پته لګي ټول ورځ دغه سپېدارو په خوا کې ناست ځان له پونډې په لښتي په غاړه پاکې شکر ہے ہمارا کپڑوں کا دکان دے خاص اس وقت دتنی ما تا ته ما مخکې دا ویلو ساده ګل شته کو نه دارت وایا د امیر ور ساده ګل خو نشته خو همدار ته وجه ده د بادر سلام ولا چا ورکړی ده دا دو ممکن ورته ته خو رستر خلاص کا خورکه دا دروغجن ته ته ګوره چې څنګه را چینګه کولره داسې شریدل سپیمری دا دروغجن دی خپنه شه د دې ما ته پته نشته خو خورکه خپه کېږم کو دا خولې دی وسره لکه سم خوازوله کنه نن به د ګم واده مشوره کو یا زیمه کو بل چا به مرګ ما ته پته لګي څه پته لګي دا خپل پلار ولا دا مشوره ورکړو خپل میراث له کوم ابو دخل نه هغه ولا ورکړو اشمشته ای الله را د سر خو یا ګوره دا نه ته ګلې جوړه دا دروغجن بکشه نو پاتې خبره کوم بیا مې نه پېږي زه ورګه زه مې خو ته دوه خبره څه ام خپه کېږم ما دا غون کور د باندې دې کو خرین وخت وای ما ته پته لګي تاسو دواړه شیطانان یې تم ما سره شیطان یو دا درو ویرتا یم ته ودرېږه الله دې سر میرات کا ذکر یا دا د چا سیمه یې د رجولي خري بڑا مکوا سیده ته شبه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام ولې به تاسو پسې ګرځم استمیا څنګه ما طبیعت خیر طبیعت هم خري کنه کور ته درل ما ستا پوس کو خزر بیا زمونږ ډیره زیاته بدتمیزي را سره نشته بیا کنه څنګه خرځم بار بار په ځای کې سره بي زده کیږي هلته خري نه خدای شته کنه دومره سپکه خبره ده خو چې ول درلو نو سپېمې را پړ اے مننه پیمان نو خرځه تا ته خبره کوله وای زه به تا پسې کلینیک ته درلم او د کپړو دکان ته درلم بیر به غاڼې ته درلم یو کار روزګار دی نه دی شل کار دی روان کړی موږ په کوم ځای کې ګور الله رحم زه ټول کاروبارونه کوم خدا راته خیر خو کنه خیر زما روان خیری کار له ماده کړو خدا غیبانه زکه اور بالو ما ته وی دا مشوره ولا تا ورکوي مشوره ولا ما نه ورکوي خو استاد دا جبې کنه لکې دي چې شربانه بل وادو کی وای ورکتی ری چې ور په بل شي خطا تو وایا دا واده ورځ کوم اوسه روان خیری کار له ماده او غلطمه تا ته مې سپیشل سوال جواب دی او ګوخر ته تا ته مې شپږ پیری سوال جواب دی سره د چرګانو برازي دې څه سره چرګانو برانه یاره ته ډیر ما ته ساده ښکارې ظالمانه چې موږ دا شو موږ خو چرګان دی ول کور بخوري کنه سدانې مانی به پرتی کنه نه کنه هغه چرګان ته نه یادوم کنه نو کوم چې کور زمنګ دې ته واده راځي چرګان خو بخوري ترکاری ونه خوري اوره دا راځم ساده ګول یاره ته پورا لوخه مړه چې سونه چرګان وې دل ما به له ځان سره راوړم ټیک شو باندې دماغ پارن دي نور خو سنري پکار بس هیڅ نشته او استمیا ته به راګاډې سیره نشته د پنجاب نه او په خپل ډولې وروړي تاسو ته جواب منظور دی منظور دی مونږ اړه کې سمې که خپې خیر ده په غوړات باندې بل تر شمال ته خبر درځم نه دا خبره دي زما خو یاري د پاره مغه زاړه چرګان بلو کم چې پکې یې ساتور مرګ چې مکه مېر مقدار لا خو زمن غزالو بلا سنینو جار خوري برینو زمن قلوبي ساده ګل د واده دي السلام علیکم وعلیکم السلام ګل څنګه یار کی پتا پسې ګل زما ولې خیر خو دی وی خیر خو دی د خوشحالۍ خبر ده کومه نو څنګه د خوشحالۍ خبر دی زما دویم واده دی لکه د خدای مسلمانه ته دویم واده کې زه خو چې کدم ستا په دې کوڅه تېرېږم جنګ جګړې شورې شو او ته بل واده کې دا یو خبره ځان ته یاد ساته په پردو کورنو مسلو کې به ګوتې نه وي د چا په کار کې به کار نه ساتي او ته به ما ته وې ما نه در واده سوال جواب وکړو څه شي څوک درته خبره هم نشي کولی نو یاره ما خو مثال در کوم بل واده ونه کې ظالمه که پرېږده ته په دې خبرې نه پوهېږي د دقې د وجې کوم دا جنګ جګړې به یې له ختمې شي ستا خوښه ده نو دا جیره نه کوي ستا خوښه ده یاره هغه خو صحیح ده روان خیلې ویتوه ده زما واده دی ښه ته به پکې مېلمنو ته ولاړې صحیح ده د سپېدارانو ډکې به ښایسته ښایسته کټ کړي دومره دومره ښه مجموعو کې به یو ډکې ږدي ښه
بېغمه شه درځم به د خیره راځي ساجیانو ته منظور دی منظور دی راته. یو دوه ټونګېرې مې ووایم وایي منظور دی راته یاره چېرې سره سکي نه الله دې عزت وکړه بیا به شي ښه صحیح ده زه ساده ګل الله دې ورته ټینګ کړه نو ځه چې ته پکې کامیاب شوې که نه موږ ته مې وویل چې موږ هم یو واده بل وکړو یا خدایه پاکه چې دا سړی به د دې خبرې نه کله وړي یم پړه مې سیادلې ځي راځي یم زما خپلم د ښځه نه به که نه یم پیغورونه مې ورته کوله یم سلام علیکم وعلیکم سلام یم څه ته تللی وې تللی ما زه واده شوی جوابونه مې کول د خپل واده یم یا ساده ګله دا واده جوړ ته پریشان کې تی نه منې خواله ویې منې چې کله مې دویمه ښځه دې کور ته راشي یم یا ساده ګله یم مینت درته کومه یم زه به ستا د مور خدمت کوم ستا د پلار خدمت به هم کوم ستا د خاندان خدمت به هم ستا خدمت به هم کوم د واده د خبرې نه به وړه دا خو تا ته ما ډېر ویلي وو چې زما د پلار خدمت کوه زما د مېلمه قدر عزت کوه زما د خپلو خپلوانو قدر کوه خو په هغه وخت کې دې نه منله اوس اوبه د ورخه اوښتي دي اوس به زما واده دی تیار واده دی په دې کې څه کي که تا زما د مور او پلار قدر کولې زما د مېلمه قدر دې کولې نو داسې به نه وې یم یا ساده ګله دا خو مشران وایي چې د سکر او د خواښې خدمت چې کوم دی دا په انګور باندې فرض نه دی ته د مشرانو دا خبرې ډېرې ښې اورې او ته بیا ګنې موږ د دې خبرې نه خبر د په انګور باندې خواښې سخر خدمت نشته خو په اسلام کې څلور ښځې فرض دي یم یا ساده ګله خیر دی د واده را خبرې نه وړه زه به چې ته څه وایې زه به منمه هغه دی دا جیره دی دا جیره ده هر کله راشي سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم سلام څنګه یې داجي خیمه بچی ته څنګه خیمه داجي دیم ښه دی او تم ښې شکر ده الحمدلله زه بالکل ټیک او ټاک یم ویم یې ټانګ کومږي تا نه یو تپوس کومه د ساده ګل له تا د دویم واده را سلا ورکړې ده بالکل مې ولا ول کړی او ستا د دې ژبې د وجې نه مې ول کړی تا دې قسته پېژنې دي داجي معلوم دي بس صحیح ده که نه زما ژبه خو هله سپکه شو چې تا سپکو سره زما رشته شو زه په دې کور کې کېناستم کېنه تر مخکې من کله سپکو من خدرانه خلک وو د جرګو خلک وو د فیصلو خلک وو خو چې ته سپکه دې کور ته راغلې نو روزانه چې کوم زموږ په چم ګاونډ کې خلک ولاړ دي وایي تاسو که د ویمې وي نو ویمې به ني غیمه لري غیمه مې راوستې ده اوس بله ښځه راشي کور به ښه ټیک ټاک شي ته به سنبال شي خپله لویره مې ده او ته به وګورې چې څنګه زما عزت کوي څنګه د دې دغه چې صرف اورېدلي دي نو رنګ یې ښه شوی دی داجي اوس د پروټل کې چای نه څښو که نه نه اوس په کور کې څښو او یا الله د دې نه هم خلاص دي چې څنګه دغه پلار نه خلاص شو په کړیچي سر ولګېد په مزغو کې پرخ راغلی په مینټل اسپتال کې چې دا هم اوس په اسپتال کې شي امین ویمې کاکاجي عمر له ورته بد دوا کوم عمر له په ما خو کور ماره که نه الله دې ستا د دې زوی را دویم کورم مار ویمه بچي ستا ځان ته تاوان نه قبلېږي نو موږ ته به خیرې پېژنې داجي معلوم دی ته اوس څه موږ خپلې خبرې کوو د واده خبرې دي نو د واده را خبرې خو زه اورېدی نه شم خو الله دې د بریمان صاحب په بیزو واړوه چې انسان شغلې دي چپ لا خو ګیدړې سلام علیکم دا څه وی خو دا واورېدې دا ته پولنه راځئ الله په خیر راوستې که الله په خیر راوستې داجي څوک وو دا وی څوک وو واده دی ډولۍ دې را روانه ده دا ټک ته پول نه راواورې د سل خو لرې ته ماته ده وویل چې تا خلکو ته ویلي دي ټول علاقه کې داجي په یو خوا ګرځېدلی یم چې زما واده دی او موږ ته بازیري کوئ کاکاجي ما ته پته لګي چې کوم سپک ډتي که نه دا د کور ته یې لري که دا یې عزت خلک که نه دا سنت طریقه ده دا د عزت خلک یو دا زما خپله لویره ده خپل رول به مې ورته راځي خپل واده به مې ورته راځي او د خپل کور چې موږ په ډوډۍ پسې ځو نو تا به ځان سره وځو چینی چې تا ته نه راځي هلته به مې د خولې نه دا ګلونه دوړېږي داجي ما له چا له قصده ټول کلي ته وینا کړې ده خو تا ته یې نه کوم ته به زما واده نه ولې سل خوړلې ما ته ولې نه ولې داجي چې ستا واده و تا ما ته ویلي وو واوده نو هغه وخت سل خوړلې هغه وخت ته وی حقل پکې راته نو نشته واده به له دویم کې دویم واده وی ټینګلی باجو داجي زه لا کپړې بدلومه بس صاحب پاسه ځان ته یاوه کپړې مې دې بدلوه سوځه مې کاکاجي د دویم د واده را خبرې نه به وړې نه بچې نه هېڅ کله هم ترې نه وړم ډولۍ را روانه ټیک ته پول نه اورېدلې اوس په ده ورځي لکه په ما دا کور نو ارې نه په تا کور ولې وانم تم پکې ناستی هغه هم پکې ناستی الله دې ستا را سر نه ورکړي ای سپږنې چل مخکې هله ورکړه مېلمانه راغلل مېلمانه راځئ
راجو مالك يا شباب سترونگ مالک شه بچی سترونگ مالک شه وي السلام عليكم क्या है سر خللی आजा बहन अपना घर है तुझे अपना घर समझो راجي لقيت لي دري ما خدنا سلام كما कर ले चाचूलाल وعلیکم السلام له سر خللی په پښتو کې خبرې کوم په چا څه کې ولا دي ته په پنجاب کې काका जी खपन से टूर मर प पंजाब के तेर करे दे तो लेकिन दक्का पंजाबी दा فيري جود ما انا من كده قصه راجي لقيت لي ده بروانه وانا كي ما خدنا ما دا باندې نارا دا خو ساده راځه شاباش شاباش देख कितना खुशी है ننګو دې راځه هذا راځه 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 بنت بجي لا انا ما بقعد عادي هلاكي هلو انا كيف ناوي تنبقي وين كذا وانت ممكن انا عجبت تيجي لايك تاخد بس الفلان يقول لك انا كنت هاتك جيس ماما وين سيار سلاده وسلاده जी दवर कोटवाली मीना वाता मिला उसको بالكل او دخل راځي بچی راځي راجي بخير كيف هذه ناوي تندك ولا وين ها لا لا وتعالى كده بچی کینه كده راجي تبكي من ماذا ده تكوينه کینه بچی کینه سوکا دې ما چې په خیر نیت باندې لاول سي کنه काका ढेर मजा लो مزل خو دې بچی مزل خو دې ګورو پنجاب نن تر راځي یا ځکه बेनिया काका मुझे करा सर ये मल्लार तली तंदी उमला दवा څنګه سل خلني شکر الحمدلله تنګې مې چې کوم دی لګي په وخت موږ کوم ها बेनिया काका जी पदे होपी हम कना चदा खुना वेदा ها खुदा काशकारी चल गए जी पसंद के बोला दा सूखता تيجي تاخذ لي ما تدي روحي वही तारा दे रूर दे काका बड़ा बदतमीज है یو حسن خللی یو مداسې چل کوي چې ته په پښتو کې خبرې کوه हम सादा बोला लंगे वार दे अल्लाह रे पिछले रावस्ती की चले दे लंग पास बिया तमंडे वाकी شوف بخلي راس كذا ده पंजाबी ده पختو ده पंजाबी ده पिलो खीरो दे ما ته پته نه چې سپینې ډېری بدرنګي काका तो तो रसूल बदतमीज दे तो तन مخیتا دې سره تاسو دا وخت څنګه تیروي ما په اول کې ته ولاړې ما بچی د دې جبې د وجه نه ما دا چلو او یا خوري اوس په نور جواب تکي ها نه نه ان شاء الله دا به ته ټکی بچی دا جنې به پیې او ده به پوهه کې ته ښه دغه قلبه ودوخه دې خپل قلشته دا دې چې تا وی چې خوري هم زه زهر خونه بل حدا امرا باندې راوسته ورته په کولې زما غم کې پښړه کو لګي ما خو استمی ته ویل ما دې من نه وی چې ورکا به دې څنګه کړم چې ګیلاس په برابرې پېستو بادام من بګه واکې الیک شاید بګه چینی واچوا دې نه تبه د ګډوډي چې دې وسکی او دې شانته بوله پکې زهر واچو چې دا ما مشي ما داسې چلو کا بچی کنه چې دا یو پځې بد بګیلا سره تیار کی بیچ وکړه یو کې بچی کوم دې پېستو بادام واچي بلکې باځه خلواچي ازغ دوه او په خپل کې او دغه بچی ایگزیکټلی بهم د زهر هغه بتاله دې دا ګور خالي کما پښړه کو لګي وای تبارسي چل مکه دونه ګل काका जी सही खबर है बताओ कड़ा پټه کرا د پیغور تر دې ما ته د سړو په ځای کې کینو یعنی کاپلی دا ته دلته کېنه جی بچا بوزا هدي راته وځي راځه بچی چې موږ جو مهمانو ته د کې ګراځه मेरा जो है ना बैंड बड़ा खूबसूरत है ख्याल कर راځه مانه یو خو په چلو ټیک ٹھیک په ہے نکاح کنه راځه کوتا ٹھیک ہے داجی اے داجی خبر آ رہا دا راته وایې کنه په پښتنو کې هم داسې خلک نو دي دې ورور دې سر لاټین وروړي دي دیو په ولي ولا لازم ولي وري وتا احترامي کو کنه دا سره ترز وی چې بچی څنګه دې سپک دي راځي تاسو سپک مهرباني انا دا داجی دا ته مې لا ستون چې خبره کوله کنه ورته دې نه دا مخلق وینه ما خو وینه کنه صد خللی نو دا ما چاله خو ستا نامې ده کنه خداجی خا څه کوله اجازه ده تمام شو زمن دي ما خشينا ما وجري كنت بيبينا ما يا الله خير أقبل سبيل
ماشاءالله به ما په لومبي ځل مې بچي چې کوم دي که نه دا چې خوشحاله او په خندا باندې ولیدې او داجي زه ستا نه یو تپوس کوم وکړه که نه بچي ما تا سره څه بد کړي داجي زه ستا دیمه که ستا دشمن یم ته خو زما زوی ولې داجي چې تا د نیمې شپې ما ته اواز کړی زه تا ته لږ ولاړې د چا نه خاسته ما ټول عمر ستا خدمت کړی ته زما پلار یې بلکل دا خلک د پلارانو خدمت کوي نو بیا یې دومره بد راته ولې کوله ما بچي په دې خبرو باندې خو دې بلکل نه پوهېږم چې په دې خبرې نه پوهېږې داجي په دې خو به پوه شي که نه وایي توره چې په توره شپه کې تورې سترګې تورې کړي واه دی ښه شی دی توره چې په توره شپه کې تورې سترګې تورې کړي توره خو لا توره ده بیا ټوله توره تورې کړي داجي زه داسې کوې دا خو ستا د واده ورځ ده دا زما د واده ورځ ده که زما د ډوبېدو ورځ ده یا لکه سر دا تا مله څه راوځي داجي اسکر بابا مبارک شه اوس دې د پیریانو په نه یې واړو